السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا د ټولو اول سر خبرونه. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په پورا ملک کې 103 کسان نور ووژل. د ایم پی ای جمشید خان محمد د پرسنل سیکرټري حضرت ولی محمد رسمي قل وشو. وزیر اعظم عمران خان وایي په کرسۍ مې هیڅ پروا نشته، اقتدار تلونکی راتلونکی سیز دی. د سمال لاک ډاون سره کرونا وایرس تر ډېره حده پورې قابو شو. اجمل وزیر. اپوزیشن جماعتونو د قومي اسمبلی نه بهر د ګرانۍ خلاف مظاهره وکړه. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې دا کم تصویر وینئ دا د فهد مصطفی تصویر دی. د خپل زوی په سالګیره کې ګډیږي. په بریکوټ کې یو ښځې په ډک بازار کې یو دکاندار په ګولۍ وویشته او په مخه باندې مړ شه. نگار جوهر په پاک فوج کې اولنۍ زنانه لیفټیننټ جنرال جوړه شوه. کتونکو په سکرین باندې چې تاسو دا کم تصویر وینئ دا د مشهورې اداکارې ایمن خان تصویر دی چې دوباره د سکرین دنیا ته راغله. د یو سروې مطابق د پاکستان 10 مشهورې اداکارې خپل یوټیوب چینل چلی او په لکونو روپۍ ګټي. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ.
اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په پورا ملک کې 103 کسان ووژل. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس د لاسه 14 نور کسان مړه شو. د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې 483 کسان نور شامل شو. د مړو شمیره 4380 ته ورسېده. در اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو تعداد 2,12,588 ته ورسېده. در اوسه پورې د کرونا وایرس نه 1,14,15 کسان صحتیاب شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که د اقتدار کرسۍ لاړه شي نو هیڅ پروا مې پې نشته. اقتدار تلونکی راتلونکی څیز دی. ده زیاته کړې ده که زه -1 شوم خو بیا به هم اپوزیشن ته هیڅ په لاس ورنشي. د وی چې د کراچۍ په سټاک ایکسچینج چې کومه عمله شوې ده په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې منصوبه‌بندي په بھارت کې شوې ده. د سټاک ایکسچینج په واقعه کې شهید شوو شهیدانو ته خراج تحسین پیش کړ او وی چې شهیدانو یو ډیره لویه د دهشتګردۍ منصوبه ناکامه کړه. د زیاته کړه که اپوزیشن هر څومره چغې ووایي نو کرپټ مافیا به رانه نه خلاصېږي او د قام یو پیسه به ترې واپس اخلم. د زیاته کړې ده چې اپوزیشن د نواز شریف او زرداري د شوګر میلز توره دنده سپینول غواړي. دا خبرې د قومي اسمبلۍ اجلاس ته په خپله وینا کې کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم اضلاعو دپاره د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 د 630 نوو اسامو اعلان کړی. په دې اسامو کې د 18م ګریډ اسامۍ هم شاملې دي. د وی چې د کوهاټ د ډوک حسین د ګیس فیلډ منافع 1 ارب روپۍ سالانه جوړیږي. دا خبره د زم اضلاع د ترقۍ په سلسله کې د اعلی سطحې اجلاس د صدارت په موقع په وینا کې کړې ده. د اپوزیشن جماعتونو د قومي اسمبلۍ ممبرانو د قومي اسمبلۍ نه بهر د ګرانۍ خلاف یوه احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د ګرانۍ خلاف په نارو باندې مشتملې کتبې او بینرې اوچتې کړې وې. په دې کتبو او بینرو باندې دا نارې هم درج وې: ګندم چور، چینی چور، نامنظور نامنظور. د صوبایي اسمبلۍ د ممبر جمشید خان مومند د پرسنل سیکرټري خدای بخلي حضرت ولی مومند رسمي قول د په خپل کلي شینګرۍ کې ادا کړی شو. په رسمي قول کې سیاسي او سماجي مشرانو د سرکاري او نیم سرکاري محکمو افسرانو صحافیانو او د علاقې عمایدینو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. MPA جمشید خان مومند سره د ملګرو د خدای بخلي په قبر باندې ازیري وکړه. د په قبر باندې د ګلونو صادرونه خواره کړه او دعا یې ورته وکړه. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر ویلي دي چې د سمارټ لاک ډاون ډیره پیدا شوه. د کرونا وایرس په کیسونو کې د کافي حده پورې کمی راغلی دی. د زیاته کړه چې د کرونا وایرس د مریضانو په صحتیابۍ کې 18% اضافه شوې ده. د کرونا وایرس د صورتحال قابو ساتلو دپاره په بجټ کې 40 ارب روپۍ کې ښودې شوي دي. د وی چې د کرونا وایرس نه متاثره غریبانانو ته به د احساس پروګرام لاندې امداد ورکولی کیږي. د ثوابۍ سره تعلق لرونکي نگار جوهر په پاک فوج کې د اولنۍ خاتون لیفټیننټ جنرال اعزاز حاصل کړ. دا سرجن جنرال پاک فوج تعینات کړی شوه. دې فاطمه جناح میډل هم حاصل کړی دی. دې ته په پاک فوج کې د کمانډ کوونکي اولنۍ خاتون افسر اعزاز حاصل شو. د پاک فوج د دې افسر نگار جوهر تعلق د ثوابۍ سره دی. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې دا کم تصویر وینئ دا د فهد مصطفی تصویر دی، څوک چې د خپل زوی په سالګیره کې ګډیږي.
وایي چې د سکرین د دنیا مشهوره اداکاره ایمن خان یو ځل بیا د سکرین دنیا ته راغله او د سکرین په دنیا کې قدم کېښود. د دې تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو. په یو سروې کې د دې خبرې انکشاف شوی دی چې د پاکستان مشهوري 10 اداکارې خپل یوټیوب چینل چلی چې په لکونو روپۍ پې ګټي. د اطلاعاتو مطابق د بریکوټ په بازار کې پرانا ورځ په ډک بازار کې یو زنانه یو دکاندار باندې فایرنګ وکړ، په ګولۍ یې وویشته او په مخه باندې مړ شو. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.